تازه خبر د افغانستان په 10 ولایتونو کې ځایي خلک د طالبانو پر ضد راپاڅېدلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په 10 ولایتونو کې په زرګونو خلک د طالبانو خلاف پاڅېدلي دي او دفاع وزارت ورته د طالبانو خلاف جنګېدو دپاره وسلې ورکړي دي. د وزارت مرستیال ترجمان فواد امان د وایس اپ امریکا ډیوا راډیو څانګې ته وویل چې ولسي وګړي په تخار، بغلان، جوزجان، سرپل، فاریاب، کندوز، پروان او کندهار ولایتونو کې د طالبانو په ضد جنګ ته تللي دي. ښاغلي فواد امان اشنا څانګې ته وویل له شک پرته له افغان ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ او د هغوی ترڅنګ درېدل ډیر ګټور دي. د وضعیت په تغییر او ښه کېدو او همدارنګه د تورستي ډلو په ماتولو کې به ګټور تمام شي. د طالبانو په ضد په ځینو ولایتونو کې د ولس د پاڅېدو خبر په داسې حال کې مخته راغلی چې افغان صدر ولسمشر افغاني او د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د پوځ ځینې مشران بدل کړي دي. د رویټرز خبري اژانس ادارې تر مخه ارګ د خالي یعنې شنبې په ورځ دغه بدلونونه په داسې حال کې اعلان کړل چې د طالبانو سره جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په کابینه کې د تبدیلۍ په لړ کې د دفاع وزیر اسدالله خالد په ځای بسم الله خان محمدي د دفاع موقتي وزیر په توګه وګمارل شو. بسم الله محمدي هم په خپل پیغام کې له خلکو سره غوښتي چې په خپلو سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او په خبرې دفاع وزارت چمتو دی چې ورته لازم اقدامات وکړي. رویټرز په خپل راپورټ کې وایي چې د جمعې په ورځ به فاریاب ولایت کې طالبانو د یوې ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 40 غړي وژلي وو او ګڼ شمېر نور زخمیان وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.